او مغه دی چې تاسو مخ ته برېښنا ځلې چې په لیدو یې تاسو سره یره هم وي او امیدونه هم. او مغه دی چې د اوبو نه ډکه وریځې اوچتای د وریځو ګړزار دغه د هم سره دغه پاکي بیانې او فرشتي دغه د هیبت نه رپیږي او دغه تسبیح بیانې. هغه تندرونه را لېږي او اکثر دا تندرونه چې پچا راغورځول غواړي نو عین په داسې حالت کې راغورځي چې کله خلک د الله په باره کې جګړه کوي. واقعي چې د هغه تدبیرونه ډیر زبردست دي او هغه ته आवाज کول په حق دي. پاتې شوي هغه نور هستیانې چې د خلک الله پرېږدي او هغوی ته آوازونه کوي، هغوی له د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولی. هغوی ته آواز کول خدا سي دي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خواره کړي او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خولې له راشئ. حالکه اوبه هغه له ورتلو والا نه دي. همدغسې د کافرانو دعاګانې نور هیڅ نه دي، بس یو خطا شی دی. هغه الله دی چې د ځمکې او د اسمان هر څیز ورته په خوخه او په ناخوخه سجده کوي او د ټولو څیزونو سوري سحر او ماښام هغه ته ټیټیږي. الله تعالی خپل بندیانو نه هم څه غواړي چې بندیان دې هم هغه شان ټیټ شي لکه چې کل کائنات ځمکه اسمان ټیټ دي، یعنی هر څه د هغه په احترام کې ټیټ دي، د هر څیز سوري هم ټیټ دي. موږ څومره بدقسمته یو چې زموږ سوري خو بیا هم ټیټ سي، خو موږ شعور سره عقل او ارادې سره الله تعالی ته نه ټیټیږو. د دوی نه تپوس وکړه چې د اسمان او د ځمکې رب څوک دی، ورته ووایه چې الله دی. بیا دوی ته ووایه چې هر کله حقیقت دا دی، نو آیا هغه تاسو پرېښودو او داسې معبودان هم ځان له کارساز جوړ کړل چې هغوی په خپله هم د خپل ځان لپاره د څه نفع او نقصان اختیار نه لري؟ هغوی ته ووایه چې آیا ړوند او سترګو والا برابرېدی شي؟ آیا رڼا او تیارې یو شان وي؟ او که داسې نه ده، نو آیا د دوی جوړ کړو شریکانو هم د الله په شان څه پیدا کړي دي چې د هغې په وجه په دوی باندې د تخلیق یعنې د پیدایش معامله شکمنه شوه؟ ورته ووایه د هر څیز خالق صرف الله دی او هغه یو دی، په ټولو باندې غالب دی. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الله د اسمان نه اوبه راوورولې او هر لښتې او نالی د خپل اندازې مطابق د اوبو نه ډکې ډکې وبهېدلې. بیا چې کله سیلاب راپورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل. دې مثال نه څه خبره مخې ته راځي؟ دلته د اوبو او زګ خبره کیږي. زګ چې راشي نو هر څیز باندې خور شي، هر څه پټ کی او ډیر لوی ښکاري. دغه رنګ بعضې څیزونه کتو کې ډیر لوی ښکاري خو هیڅ فایده نه لري او لږ ساعت پس د دوی اثر ختم شي. دا په یو مقصد دی چې دنیا کې چې چا بندله یا قوم له کم ځای ملاویږي، کم قرار ورته ملاویږي، نو هغه په کم اصول د فایده رسولو په اصول، یعنی کم انسان چې بل ته د فایده رسولو طاقت ورک کی، هغه له الله تعالی په دې دنیا کې ځای نشته. او چې کم خلک او قوم نور له فایده مند نه وي، هغه بیا څه دي؟ د سیلاب د تلو په شانت دي چې د وخت چپی چې چیرته غواړي اوی بهي او چې چیرته غواړي اوی غورځي. زګ ډیر لوی ښکاری او څه حیثیت لري. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د یو بدترین وخت ذکر وکړو چې کله خلکو کې به بس د خسو خاشاک په شان خلک بد شي. خوځاله لفظ راځي چې بیکاره سیس به پاتې شي. سرنګ چې بیکاره سیس اوبو د پاسه پاسه تیر شي، ختم شي او چرته نه ایزاریږي. دغه رنګ هغه خلک چې کردار کې درنواله نه وي، سپک وي، علم نه لري، تقوا نه وي، ایمان پکې نه وي، هغه بیا څه دي؟ دنیا کې سپک دي، عزت نشته، د خبرو حق نه لري. نو کوم غواړو کوم په دې دنیا کې واقعي د امت مسلمه په حیثیت ځان مضبوط کو، نو دې لپاره ضروری ده چې موږ خپل ځان کې هغه اخلاق او کردار پیدا کوو کوم چې الله تعالی ته مطلوب دي، او هغه کوم اخلاق او کردار دي چې پکې نور لهم فائدہ ده. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. چې کوم څه نور له فائدہ ورکړي هغه دنیا کې قرار نسی او ځای واخلي او باقی څیزونه وخت سره وبېږي، نو مې ورک شي. مونږ کې هر سړی له پکار دي چې ځان نه تپوس وکړي چې ما کې بل ته فائدہ رسولو څومره صلاحیت ده، زه بل له څومره فائدہ مند یم، یا هر وخت زما نظر فائدہ اوچتولو او فائدہ غونډولو باندې لګېدلی وي. ولې چې دویم طرز عمل څه دی؟ د خودغرضۍ طریقه، چې انسان صرف خپل ذات دپاره سوچ کوي، خپل فائدې دپاره سوچ کوي. د داسې خلکو بیا په دنیا کې ځای نشته. هغوی به وختي فائدہ اوچته کړي خو همیشه دپاره به ختم شي. الله تعالی داسې مثالونو سره خپله خبره باندې پویول کوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو د هغوی دپاره بهتري ده، او چا چې دعوت قبول نه کړو هغوی که چېرې د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کی، نو هغوی به دا د الله د عذاب نه د بچ کېدو دپاره دا ټول هر څه په فدیه کې ورکولو ته تیار شي. دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او د هغوی ځای دوزخ دی او ډیر خراب ځای دی. انسانان همیشه دوه قسمه وي، یو هغه چې د الله تعالی ورکړی شوي عقل نه کار اخلي، حقیقي رڼا کې حقیقت ته ورسي، او چې حق ته ورسي نو د زړه نه یې قبول کړي. دویم هغه خلک وي چې د یو بل په نقل کې کار کوي، صرف روایات والا سوچ لري، خپل دماغ نه استعمالي، هم هغه سوچ لري چې د بل چا وي، هم هغه خبرې کوي چې کم نور څوک کوي، هم هغه کار کوي کم چې نور خلک کوي. هغوی صرف د چار چاپیره خلکو نقل کوي، د دوی خپل هیڅ سوچ نه وي
او نتیجه یې دا وي چې نور خلک حق نه قبلي نو دوی هم حق نه قبلي. د قرآن په لحاظ ړومبی کس د علم په رڼا کې ایمان وروړي او دویم کس ړوند دی، سترګې نه پرانیزي، علم نه حاصلوي او د خیر نه محرومه پاتې وي. آیا دا څنګه کیدی شي چې کم سړی ستا د رب دا کتاب چې هغه پتا باندې نازل کړی دی حق مني او کم سړی چې د دې حقیقت د طرف نه ړوند دی هغوی دواړه د یو شان شي؟ یعنی حق منلو والا او نه منلو والا یو شان نه وي. نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلي او د هغوی کار دا وي چې د الله سره خپل وعده پوره کوي، هغه د مضبوط والي نه رستو نه ماتي. حق منلو والا او دا کتاب منلو والا اصل کې څوک دي؟ څوک چې خپل عهد او وعده پوره کوي، یعنی الله تعالی سره کړي وعده هم او بندیانو سره د خدای په نوم کړي وعده هم. د هغوی طریقه دا وي چې الله د کوم رابطو برقرار ساتلو حکم کړی دی هغه برقرار ساتي، یعنی رشتې جوړي، تعلق ښه ساتي، د خپل رب نه یریږي او د دې خبرې نه یره کوي چې اسنه سخت حساب ورسره وکړي شي. د هغوی حال دا وي چې د خپل رب د رضا دپاره د صبر نه کار اخلي، مونځ قایموي، موږ چې کم رزق ورکړی دی د هغې نه په ښکاره او په پټه خرج کوي او بدي په نیکي سره دفع کوي. دا د کتاب منلو والا کسان دي چې بدي ښېګړې سره لرې کوي، لکه چې یوسف علیه السلام وکړه. د آخرت کور هم د دې خلکو دپاره دی، یعنی داسې باغونه چې د هغوی د همیشه اوسېدو ځای به وي. هغوی به ورته پخپله هم داخليږي او د هغوی په پلارانو نیکونو کې او د هغوی په ښځو او د هغوی په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم هلته د هغوی سره ځي. فرشتې به د هر طرف نه د هغوی د استقبال دپاره راځي او هغوی ته به وایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده، تاسو چې په دنیا کې د صبر نه کار واغشتلو نو د هغې په وجه نن تاسو د دې مستحق شوي یې، یعنی صبر نه کار واغشتو. نو څومره ښه دی دا د آخرت کور پاتې شو هغه خلک چې د الله وعده د مضبوطولو نه رستو ماتوي او هغه رابطې پرې کوي د کومو د یو ځای کولو چې الله حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوري، هغوی د لعنت مستحق دي او د هغوی دپاره په آخرت کې ډېر خراب ځای دی. دلته په چا باندې لعنت ویل شوی دی؟ په هغوی چې رښتې ماتوي، په ځمکه فساد خوري او چې د الله تعالی سره وعدې ماتوي. د الله چې چاله خوښه وي هغه له فراخه رزق ورکوي او چې چاله خوښه وي هغه له محدود رزق ورکوي. دا خلک د دنیا په ژوند کې خوشاله دي، حالانکه د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مګر لږ سامان دی. د کوم خلکو چې د محمد د رسالت منلو نه انکار کړی دی هغوی وایي په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه څه نښه ولې نازله نه شوه؟ ورته ووایه چې الله څوک غواړي هغه بې لارې کوي او هغه خپل ځان طرف ته د ورتلو لار هغه چاته ښیي څوک چې د هغه طرف ته رجوع وکړي. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. همدغسې خلک دي هغوی چې د دې نبي صلی الله علیه وسلم دعوت منلی دی او د هغوی زړونو ته د الله په یاد سره اطمینان نصیب کیږي. واورئ، خبردار شئ، د الله یاد یو داسې څیز دی چې په هغې سره زړونو ته اطمینان نصیب کیږي. بیا چې کومو خلکو د حق دعوت ومنلو او نیک عمل یې وکړو هغوی ښه نصیبي دي او د هغوی دپاره ښه انجام دی. ای نبی صلی الله علیه وسلم د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لېږلی یو داسې قوم ته چې مخکې ته ډېر قومونه تیر شوي دي دپاره د دې چې ته د دې خلکو ته هغه پیغام واورئ کوم چې مونږ په تا باندې نازل کړی دی، په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوي دي. دوی ته ووایه چې هغه زما رب دی، د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته، هم په هغه باندې ما بروسه وکړه او هغه زما د پناه ځای دی. او څه به شوي وي که یو داسې قرآن نازل کړی شوی وي چې د هغې په طاقت سره غرونه روانېدلې یا ځمکه شلېدلې یا مړي د قبرونو نه راوتلې او خبرې کولې، دغه شان نښې ښودل خو څه ګرانه خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي. آیا مؤمنانو دا اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د څه نښې د ظاهرېدو په امید ناست دي او هغوی د دې پوهېدلو نه وروستو نا امیده نه شو چې کچرې الله غوښتلې نو ټول انسانانو ته به هدایت کړې وي. کوم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړې ده په هغوی باندې د خپلو عملونو په وجه څه ناڅه آفت ضرور راځي یا د هغوی د کور خواته چرته نازلیږي. دا سلسله به همدغسې روانه وي تر هغې پورې چې د الله د وعدې وخت پوره شي. یقینا چې الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي. ستا نه وړاندې هم په ډېرو پیغمبرانو پورې ټوکې شوي دي خو ما همیشه انکاریانو له مهلت ورکړو او اخر مې بیا راونیول. بیا ګورئ چې زما سزا څومره سخته وه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. آیا نو هغه ذات چې د یو نفس په عمل باندې نظر ساتي خلکو د هغه سره څه شریکان جوړ کړي دي؟ ای نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه که چېرې واقعي هغوی د الله خپل جوړ کړي شریکان دي نو لږ شان نومونه یې واخلئ چې هغوی څوک دي. آیا تاسو الله ته د یوې داسې نوې خبرې خبر ورکوئ چې هغه ته په خپله ځمکه کې معلومه نه ده؟ آیا تاسو بس هغه خبرې کوئ کومه چې خولې له راشي؟ حقیقت دا دی چې کوم خلکو د حقیقت منلو نه انکار کړی دی د هغوی دپاره خپل مکرونه دروغ خشته ښکاره کړي شوي دي او هغوی د نیغې لارې نه منې کړې شوي دي. بیا چې الله څوک ګمراهۍ ته ور وغورځوي نو د هغه دپاره هېڅوک لاره ښولو والا نشته. د داسې خلکو دپاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دې نه هم زیات سخت دی. هېڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي.
د الله نه د یریدو والو خلکو د پاره چې د کم جنت واده شوی ده د هغه شان دا دی چې لاندې ته نهرونه بهیږي د هغې میوې همیشه دي او سوري لای زوال نشته. دا انجام دی د متقیانو خلکو. او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام دا دی چې د هغوی د پاره د دوزخ هور دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی د دې کتاب نه کم چې مونږه پتا باندې نازل کړی دی خوشاله دي. او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني. ته ورته صفا ووایه چې ما ته خو صرف د الله د بندګۍ حکم راکړی شوی دی او د دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه سره شریک جوړ کړم. نو په دې وجه زه د هغه طرف ته رابلل کوم او د هغه طرف ته زما رجوع ده. د دې هدایت سره مونږ د عربي فرمان پتا باندې نازل کړی دی. اوس کچری ته د دې علم باوجود کم چې تا ته راغلی دی د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نه ستا څوک ملګری او مددگار شته او نه څوک تا د هغه نه بچ کولی شي. ستا نه مخکې هم مونږ ډېر رسولان لیږلي دي او هغوی بال بچ والا جوړ کړي وو او د یو رسول هم دا طاقت نه وو چې د الله د اجازت نه بغیر څه نښه په خپله روړلې وي. د هر دور دپاره یو کتاب دی. الله چې څه غواړي هغه ختموي او چې څه غواړي هغه قایم لري. الکتاب هم د هغه سره دی. او اے نبی صلی الله علیه وسلم د کم بد انجام خبر چې مونږ د خلکو لور کو د هغې څه حصہ که مونږ ستا په ژوند کې تا ته وښایو یا که د هغې د راتلو نه مخکې مونږ ته اوچت کو خو بهرحال ستا کار صرف پیغام رسول دی او حساب اغشتل زمونږ کار دی. آیا دا خلک ګوري نه چې مونږ په دې ځمکه باندې را روان یو او دا د هر طرف نه راتنګو؟ الله حکومت کوي. هیڅوک دغه په فیصلو باندې دوباره نظر اچولو والا نشته او په حساب اغشتلو کې د هغه وخت نه لګي. د دوی نه مخکې چې کم خلک تیر شوي دي هغوی هم لوی لوی تدبیرونه کړي دي خو اصلي فیصله کولو والا تدبیر خو ټول د الله په لاس کې دی. هغه ته معلوم دی چې څوک څه کارونه کوي او ډیر زر به دا د حق نه انکاریان وویني چې انجام به د چا ښه وي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دا انکاریان وایي چې ته خو الله نه را لېږلې یعنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ته دروغ وایي. ورته وایا زما او تاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده او بیا د هر هغه سړي گواهی کافی ده چې هغه د آسماني کتاب علم لري. سورة ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې موږ تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلک د تیارونو رڼا ته راولې د هغوی د رب په توفیق سره د هغه الله لارې ته چې زبردست دی او په خپل ذات کې استایل شوی دی او د ځمکې او د اسمانونو د ټولو څیزونو مالک دی. گویا چې د دې کتاب اصل مقصد څه دی؟ دا کتاب څه کار کولو له راغلی دی؟ دی له چې انسانیت دی د تیارو نه رڼا ته راولي، د جهالت د تیارو نه، د تکلیف او د غم د تیارو نه، د الله تعالی د نافرمانۍ او د جهنم د تیارو نه. خو دا تیارې به اله لرې کېږي چې د دې کتاب رڼا عامه شي او سخته تباه کولو والا سزا ده د حق نه د انکار کولو والو خلکو دپاره چې هغوی د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح ورکوي. نقصان چاله دی؟ هغوی له چې څوک د دنیا ژوند له په آخرت باندې ترجیح ورکوي. چې کله موږ دنیا له ترجیح ورکو نو بیا موږ سره وخت نه وي د الله تعالی کتاب دپاره یا خپل فرض او ذمہواری ادا کولو دپاره چې هغوی د الله د لارې نه خلک منې کوي او غواړي چې دا لار دی د هغوی د خواهشاتو مطابق کږه شي. دا خلک په ګمراهۍ کې ډېر لرې رسېدلي دي. موږ د خپل پیغام رسولو دپاره چې هر کله یو رسول لیږلی دی نو هغه هم د خپل قوم په ژبه کې پیغام رسولی دی د پاره د دې چې هغوی ښه په صفایۍ سره په خبره پوه کړي. بیا الله چې څوک بې لارې کول غواړي هغه بې لارې کړي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي. هغه غالب او حکمت والا دی. موږ د دې نه مخکې موسی علیه السلام هم د خپلو نښو سره لیږلی دی. هغه ته هم موږ حکم کړی و چې خپل قوم د تیارو نه رڼا ته راوباسه او هغوی ته د تاریخ الهي په عبرتناکو کیسو اورولو سره نصیحت وکړه. په دې واقعاتو کې لوی نښې دي د هر هغه سړي دپاره چې هغه صبر کولو والا دی او شکر ویستو والا دی. دې سپارې کې بیا د صبر ټکي راځي. یاد کئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یاد ساتئ کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړئ چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول، ستاسو هلکان به وجل او ستاسو ښځې به ژوندۍ ساتلې. په هغې کې ستاسو د رب د طرف نه ستاسو لوی ازمایش و او یاد ساتئ ستاسو رب تاسو له خبرداري درکړې وو چې که چیرې شکرګزاره جوړ شوئ نو زه به درله نور زیات درکم او که د نعمت ناشکري م وکړه نو زما سزا ډېره سخته ده. او موسی علیه السلام وویل چې که تاسو کفر وکئ او د ځمکې ټول اوسېدو والا هم کافران شي خو الله بې نیازه دی او هغه پخپله په خپل ذات کې استایلی شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات نه دي در رسیدلي کوم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح علیه السلام د قوم، د عاد او د ثمود د قوم، او د دوی نه وروستو ډېر قومونه چې شمارې صرف الله ته معلوم دی. لا یعلمهم الا الله، د الله تعالی نه سوا خو په تاریخ کې اړو هیڅ چاته پته نشته چې دغه خلک هم چېرته اوسېدل. د هغوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا خبرې او صفا نښې وروړې، نو هغوی په خپلو خولو کې لاسونه ونیول او ویل چې د کوم پیغام سره تاسو رالیږلی شوي یې موږ هغه نه منو، او د کوم څیز دعوت چې تاسو موږ له راکوئ د هغې په هکله موږ په سخت پریشانه کولو والا شک کې پراته یو. د هغوی رسولانو وویل افی الله شک فاطر السماوات والارض، آیا د الله په باره کې شک دی چې د اسمانونو او د ځمکې خالق پیدا کولو والا دی؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، هغه تاسو رابلي د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو له د یوې مقررې نیټې پورې مهلت درکړي. هغوی ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه یې، خو زموږ په شانته انسانان یې. تاسو موږ د هغې هستو د بندګۍ نه منې کول غواړئ چې د هغوی بندګي زموږ د پلار نیکونو راسې را روانه ده کیږي. فاتونا بسلطان مبین، ښه ده نو روړئ موږ ته یو څرګند سند. د هغوی رسولانو هغوی ته وویل واقعي موږ هیڅ نه یو، خو ستاسو په شان انسانان یو. خو الله چې په خپل بندگانو کې په چا احسان کول غواړي په هغه احسان کوي، او دا زموږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له څه سند وروړو. سند خو د الله په اجازت سره راتلی شي، او خاص په الله باندې مؤمنانو له باور کول پکار دي. او موږ دې ولې په الله باندې باور ونه کړو؟ هر کله چې هغه موږ ته د ژوند لار خولې ده او کم تکلیفونه چې تاسو موږ له راکوي موږ به په هغې باندې صبر کوو، او باور کولو والو له خاص په الله باندې باور کول پکار دي. یعنی صبر صرف هغه نه دی چې د انسان ذاتی زندګۍ کې نور سره معاملات کولو کې وي، بلکې د الله تعالی عبادت او د الله تعالی ته سر لاندې کولو په لار کې چې څه رکاوټ یا ګرانی راځي په هغې باندې صبر کول او دین باندې قائم پاتې کېدل هم صبر دی. اخر انکاریانو خپل رسولانو ته وویل چې یا خو به تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ، ګنې نو موږ به تاسو د خپل ملک نه وباسو. پس د هغې نه د هغوی رب په هغوی باندې وحی راولېږله چې موږ به دا ظالمان هلاک کو او د هغوی نه وروسته به تاسو په ځمکه کې آباد کو. دا انعام دی د هغه چا دپاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي. ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید، او زما د عذاب د وعدې نه یریږي. واستفتحوا، او فیصله وغوښتلې وه هغوی. وخاب کل جبار عنید، نو دغه رنګې د هغوی فیصله وشوه. من ورائه جهنم، بیا د دې نه وروستو وړاندې د هغه دپاره دوزخ دی. ویسقى من ماء سدید، هلته به هغه ته د وینو زوغ غوندې اوبه ورکړې کېږي چې په زور به یې د مری نه د ښکته کولو کوشش کوي او په مشکله سره به ښکته تېرېږي. مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې راخور وي، خو هغه به مري نه، او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي. کومو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی دی، د هغوی د عملونو مثال د هغه ایرې په شانته دی چې هغه د یوې طوفاني ورځې سیلۍ الوزولې وي. هغوی به د خپلو عملونو هیڅ خواږه ونه مومي. دا د ټولو نه د آخري درجې ګمراهي ده. آیا ته ګورې نه چې الله د اسمانونو او د ځمکې پیدایش په حق باندې قایم کړی دی؟ که هغه وغواړي نو تاسو به لرې کړي او یو نوی مخلوق به ستاسو په ځای راولي. داسې کول هغه ته هیڅ ګرانه نه ده. ډیره اهمه خبره دا ده چې کفار که په دنیا کې څومره هم لوی لوی د نیکۍ کارونه وکړي، د خیر او ښېګڼې کارونه وکړي، خو دا چې د دنیا دپاره کوي، دې دپاره به دوی ته د دې اجر او بدله هم په دنیا کې ورکړی شي، او بیا آخرت کې به د دوی اعمال د ایرو په شان وي چې که چېرې یو هوا یو باد راشي نو ټول به خواره واره ضایع شي. یو بل آیت کې راځي ولا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، د دوی چې کوم لوی لوی اعمال وي د قیامت په ورځ به په میزان کې د هغوی هیڅ وزن نه وي. ولې؟ ځکه چې هغوی دا کارونه د آخرت دپاره نه صرف د دې دنیا د خاطره کړي وو، او په دې دنیا کې ورته انعام ملاو شو. نو تاسو ګورئ چې کافر کله کفر سره خواري او کوشش کوي نو د دوی دا محنت په دنیا کې میوه وروړي، خو آخرت کې ورله هیڅ ښېګړه هیڅ انعام نه وي. مومن ته دا فایده حاصله ده چې کله دی د آخرت په نیت یو کار کوي نو د دې اجر هلته هم محفوظ وي، او د نیکۍ کومه خوشبویي هغه ته په دنیا کې رسېدو والا وي هغه ورته هم رسي. دا په کافر او مومن کې یو لوی فرق دی چې کافر د دنیا دپاره ژوند تېروي او مومن د دې وړاندې هم نظر ساتي، وسیع نظر ساتي، اوچت نظر ساتي، هغه آخرت په نظر کې ساتي او کار کوي. نو دنیا خو هسې هم په لار کې راشي. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلک چې کله په جمع د الله په مخ کې بې پردې شي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوري وو هغوی به په هغه وخت کې هغه خلکو ته چې غټان جوړ شوي وو ووایي په دنیا کې مونږ ستاسو تابع وو، آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زموږ د بچ کولو دپاره هم څه کولی شئ؟ هغوی به جواب ورکړي که چېرې موږ ته الله د نجات څه لاره ښولې وې نو موږ به هم تاسو ته ضرور ښولې وه. اوس خو خبره یو شان ده، که موږ جړه فریاد وکړو او که صبر وکړو، خو په هر حال کې زموږ د بچ کېدو هیڅ صورت نشته. یعنی مرګ نه پس که انسان هر څومره ارمان وکړي خو دنیا ته واپس نشي راتلی، نشي راوړی دی. نن مهلت دی، وخت دی، نن توبه کولی شي، ښه کارونه کولی شي، د دې دپاره نن وخت غنیمت وګڼئ
او هر کله چې فیصله وشي نو شیطان به وایي حقیقت دا دی چې الله ستاسو سره کومې وعده کړې وي هغه ټول رښتینې وي او ما چې څومره وعده کړې وي په هغه کې ما یو هم پوره نکړه زما په تاسو باندې څه زور خو نه و ما د دې نه سوا بل څه نه دي کړي چې خپل لارې ته مې تاسو لبلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبول کړه اوس ما ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کوي دلته نه تاسو فریاد اورېدې شم او نه تاسو زما د دې نه مخکې چې زه تاسو په خدای کې شریک کړی وم زه د هغې نه انکاري یم داسې ظالمانو دپاره خو درناکه سزا یقیني ده د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان وروړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به داسې باغونو ته داخلولی شي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او هلته به د هغوی هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ سره وي آیا ته ګورې نه چې الله د کلمې طیبې مثال په څه سره ورکړی دی د دې مثال داسې دی لکه چې د یو ښه ذات ونه وي چې جېړې په ځمکه کې جوارې ښخې شوي وي او څانګې اسمان ته رسېدلې وي هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي دا مثالونه الله ځکه ورکوي چې خلک ته سبق واخلي دلته بنده مومن له یو ونې سره تشبیه ورکړې شوې ده مومن بنده چې کلمه طیبه وایي نو هغه کې د ایمان یو تخم پریوزي او چې ورته ښه ماحول او حالات ملو شي نو تخم پرانستی شي او د ونې په شکل کې لویدل شروع شي ټول عمر شین بوټي په یو حدیث کې مومن کس ته د کجورو ونه ویل شوی دی اصلها ثابت ځکه چې دا ونه ډیرو کلونو پس میوه ورکوي ځمکه کې جړې مضبوطې وي لږه ډیره سیله دا راغورځول نشي بیا یې تنه ښه مضبوطه وي ډیره اوچته لاړه شي او د دې ونې پتې په ونه باندې نه زیړیږي هر وخت دا شنه وي د الله تعالی په حکم هر وخت میوه ورکوي مومن هم دغسې د حق په لار کې کلک ولاړ وي د ایمان جړې مضبوطې وي د کجورې ونې په شان نیغ او سیده وي او الله تعالی سره تعلق مضبوط وي او هر وخت خوږه میوه ورکوي یعنی د هغه د ذات نه هر چا ته خیر رسی هر وخت تازه وي نه امیدي نه کوي بد اخلاق نه وي د شنې ونې په رنګ هر وخت نور خلکو ته نفع رسوي چې مومن کلمه طیبه وایي مني او ایمان پرې وړي نو په خوشاله او تنګۍ دواړو کې خوشاله همدرد او خیر ورکول والا وي د کجوري ونې صحرا کې وي چې چیرته باران او اوبه نه وي د دې جړې ځمکه کې جوړې وي او هر حال کې ځان له د لویدو تنظیم وکړي او میوه ورکړي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار او د خبيثه کلمې مثال د یوې بدذات ونې په شان دی چې هغه د ځمکې نه ویستل کیږي او غورځول کیږي هیڅ مضبوطی نه وي کم سړی کې چې ایمان نوي ذات جوور نوي په لږ تکلیف او لږ خبره باندې خپل عمل او طریقه پریږدي او هر څوک هغه د ځای نه بې ځای کولی شي چې د الله تعالی په ذات یقین نوي زړه کې ایمان نوي په ځای مضبوط نوي نو همدغه کیږي چې هغه د هر چا د خبرو اثر اخلي چې څوک یې په کومه بوزي په اغیزي یو تنده کې راغورځول شي او په یوې وړې خبره باندې ورکوټي پیغور باندې خپل دین خیر او ښه اخلاق پریږدي مونږ له قتل پکار دي چې مونږ د کجوري په شان بهترینه ونه جوړېدل غواړو یا غنو او چې بوسو په شان چې ځمکه خټوله پټه کی خو خپل ځان کې نه رونق لري نه میوه ورکوي نه پکې مضبوطیا وي او نه قرار که موافقه هوا ملو شي نو ښه کار وکړو او چې مخالفه هوا چلیږي نو مونږ شر ته راوړو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مومنانو له الله د یو مضبوط کول په بنیاد باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې مضبوطیا ورکوي او ظالمان گمراه کوي الله لره اختیار دی چې څه غواړي هغه کوي یعنی د توحید کلمې سره د ایمان په وجه مومن بنده دنیا کې هم په ښه لار قدم ایږدي هر حال کې د الله تعالی شکر گزار اوسي په حق کلک ولاړ وي او د مرګ نه پس هم چې کله ورله انکر منکر راشي او حساب ته اخلي نو الته ورله هم الله تعالی ثابت قدمي ورکي او د قیامت په ورځ د حساب کتاب په وخت به هم ثابت قدم وي یعنی په خپل عقیده به مضبوط ولاړ وي خو چې کم بنده کې ایمان نه وي چا کې ایمان حق او خیر باندې استقامت نه وي څوک چې دنیا کې په خیر کلکېدی نشي په نیکی ټینګ نه ودرېږي هغه به په قبر کې په استقامت نه وي آخرت کې به وخويږي الته به هیڅ جواب ورنکړي شي خبره دا ده چې زموږ دین موږ نه په دین باندې استقامت او مضبوطیا غواړي دا نه چې څنګه ماحول وي هغه سي شي چې چا سره کینی هم هغه څه خبرې شروع کی د مؤمن بنده یو خپل انداز خپل سوچ وي هغه سوچ چې کمې د الله تعالی پر رنګ کې رنګ کړی وي هغه بدلیدونکو حالاتو او نور خطو سره خپل رخ اولار نه بدلی د نور پرست ګل پشان په نور پسې مخ نه اړي بس ک نور هر طرف ته زی هر وخت د هغه مخ هم الله تعالی طرف ته وي اينما تولوا فثم وجه الله ځکه چې هغه د الله تعالی عبادت گزار په هغه ایمان ساتلو والا د هغه په رضا عمل کولو والا وي د دنیا ثابت قدمه په آخرت کې هم ثابت قدمه وي د کوم خلکو علم چې جوور او واضح وي هغه د هر سوال جواب اعتماد او حوصله سره ورکوي چې چا په خپل ځان یقین نه وي هغه جواب ورکولو کې شک او تذبذب کې اخته وي تاسو به سوال جواب کوم پروګرامونه نه خبر یې چې د چا علم پوخ وي راسخونه فی العلم وي په خپل جواب کلک وي دغه شان چې د چا ایمان پوخ وي هغه د حساب کتاب په وخت پریشانه کې درد او غم کې په عقیده وي
او د شیطان په لاس نه ورسي. دا خلکو له الله تعالی دا خوشخبری ورکړي چې د دې رښتیا کلمې په برکت د دې پاکي کلمې او په دې د ایمان په برکت په دنیا کې به هم ایمان والا مضبوط وي، دنیا کې به هم ورسره طاقت او قوت وي او آخرت کې هم. ويضل الله الظالمين او ظالمان گمراه کوي. ويفعل الله ما يشاء. دلته ظالم څوک دی چې حق ورته ښکاره شي او بیا یې نه پیژني، قبول نه کړي، عمل پې ونه کړي او صرف د وخت سره د دنیا فایدو پسې ځان ور اورځي. د قبر په عذاب باندې یو واضح حدیث دی چې کله بنده په قبر کې کېښودی شي او دغه ملګري لاړ شي او بنده د هغوی د تلونکي قدمونو اواز اوري، نو دله 2 فرشتې راشي، دا بنده پاسي او تپوس ترې وکړي چې د دې کس په باره کې ستا څه رایه ده. که دا بنده مؤمن وي نو ووایي چې هغه د الله تعالی بنده او د هغه رسول دی. فرشتې ورته بیا د جهنم یو نظاره وښیي او ورته ووایي چې الله تعالی د جهنم په ځای تاله جنت کې دا ځای درکړی دی او ورته د جنت هغه ځای وښیي، هغه دا ښه او بد ځای وګوري او بیا دې مؤمن له قبر فراخه کړی شي. یو بل حدیث کې راځي د مړي نه سوال کیږي مر ربک ما دینک من نبیک، نو چې ایمان والا کس وي نو الله تعالی ورله ثابت قدمی ورکي او هغه جواب ورکي چې ربي الله و دیني الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه وسلم. خو چا کې چې ایمان نه وي، چاته چې نه د رب پته وي، نه د قرآن او نه د نبی نه څه خبر وي، چې څوک په دنیا کې ګډ وډ وي، ایمان کمزوري وي، هغه به په قبر کې هم متزلزل او بې حوصلې وي. تا ولیدل هغه خلک چې د الله نعمت بیا مونته او هغه په ناشکرۍ سره بدل کړو او د خپل ځان سره خپل قوم د هلاکت کور ته وردیکه کړو، یعنی دوزخ ته، چې هغوی به ورکه سوځي او هغه ډیر بد ځای د قرار دی او الله له شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغوی دی د الله د لارې نه بې لارې کړي. دې ته ووایه ښه ده مزې وکئ، اخر ستاسو واپس تل دوزخ ته دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کومو بندگانو چې ایمان وروړی دی هغوی ته ووایه چې مونځ قایم کړئ او څه چې ورله مونږ ورکړي دي د هغې نه په ښکاره او په پټه د نیکۍ په لار کې خرچ کړئ. دلته په ښکاره او په پټه دواړو خیراتونو ذکر دی، د دین په لار کې فی سبیل الله یعنی د الله دپاره او په پټه باندې ضرورتمندو غریبانو دپاره. مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اغشتل خرڅول کیږي او نه به دوستي په کار راځي، چې څوک به نه پکارېږي. نن که موږ خپل مال بچ کو نو سبا له چې دا مال به کومو خلکو په لاس ورځي نو هغوی به زموږ په کار نه راځي چې او راشئ تاسو موږ له دومره څه پرېښودلي وو او نن به موږ تاسو دوزخ نه بچ کو. مور پلار اولاد او د دنیا هیڅ مال اسباب به موږ له د خلاصولو په کار نه راځي او چې څه موږ په خپل لاس د خپل رب په لار کې ورکو هم هغه به موږ دپاره فایدهمند وي. الله خو مغه دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه اوبه راورولې، بیا د دې په ذریعہ تاسو له رزق دپاره قسمه قسم میوې پیدا کړې او هغه کشته تاسو دپاره مسخر کړه، تابع کړه چې په سمندر کې د هغه په حکم سره ګرځي او دریابونه تاسو دپاره مسخر کړل او هغه نور او سپوږمۍ تاسو دپاره مسخر کړل چې مسلسل روان دي او شپه او ورځې تاسو دپاره مسخر کړل او تاسو له هغه ټول څیزونه درکړل کوم چې تاسو غوښتل. که تاسو د الله نعمتونه شمارل غواړئ نو نه یې شئ شمارلی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. حقیقت دا دی چې انسان ډیر بے انصافه او ناشکره دی، یعنی چې ډیر نعمتونه دي چې مونږ یې اډو نعمت نه ګڼو او که زموږ ژوند کې اصلک کمی راشي نو مونږ جړه او فریاد شروع کو. دا هیر کو چې دا ورځ نعمت دی، دا شپه هم نعمت دی، دا نور او سپوږمۍ هم نعمت دي، دا نهرونه نعمت دي او کشته هم نعمت دی، دا قسم قسم رزق هم نعمت دی. مونږ دا ټول نعمتونه هیر کو او په دې خبره خفګان کو چې مونږ سره داسې ولې وشو، نقصان ولې راورسېدو، پریشانی ولې راغله. یاد لرئ که انسان د غم په وخت کې د الله تعالی نعمتونه شمارل شروع کی نو ټول غم به لاړ شي، ځکه چې مونږ د الله تعالی ټول احسانات هیر کړي وي او صرف خپل تکلیف او غم ته ګورو. هغه څیز ته ګورو کوم چې په لاس رانغلو. نو ذهن څرنګه بدل شي، سوچ څنګه بدل شي، حالات څنګه بدل شي. که مونږ په الله تعالی ښه ګمان لرو، ښه ایمان لرو، هر حال کې د هغه شکر گزار یو، نو د هغه طرف نه به هم رحمتونه راوریږي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد که هغه وخت کله چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې و چې پروردګاره د دې ښار مکې نه د امن ښار جوړ کا او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه بچ کا. پروردګاره دې بوتانو ډیر خلک په گمراهۍ کې اچولي دي. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني. څوک زما په طریقه روان شو هغه زما دی. ومن عصاني فانك غفور رحیم. او چا چې زما خلاف طریقه اختیار کړه نو یقینا ته معاف کول والا مهربان یې. دای اون ویل چې اے الله ته دل سزا ورکا، ځکه چې ابراهیم علیه السلام ډیر نرم زړه والا انسان وو. ربنا اے زما رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ما په یو اوچ صحرا کې د خپل اولاد یوه حصہ ستا د محترم کور خواته آباده کړې ده. ربنا اے زما رب لیقیم الصلاة. دا ما ځکه داسې کړي دي چې دا خلک دلته مونځ قایم کړي. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پس ته د خلکو زړونه دوی ته مایل کړي او دوی له د خوراک دپاره میوې ورکړي
کې دې شي چې دوی شکرګزار جوړ شي. پروردګاره تا ته معلوم دی هر هغه څه چې مونږ یې پټو او هر هغه څه چې مونږ یې ښکاره کوو، او واقعي چې د الله نه هیڅ هم پټ نه دي. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، نه په ځمکه کې او نه په اسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. شکر دې د هغه الله چې ماله په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ضرور دعاګانې اوري. دا دی د پیغمبرانو ایمان او په الله تعالی توکل. په هیڅ حالت کې نا امید نه دي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ای زما پروردګاره ما مونږ قایمول والا جوړ کې او زما د اولاد نه هم داسې خلک راوچت کې چې دا کار کوي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردګاره زما دعا قبول کړي. پروردګاره ما او زما مور او پلار او ټول مؤمنان په هغه ورځ معاف کړي کله چې به حساب قایمیږي. اوس چې دا ظالمان خلک څه کوي ته دا ګمان مه کوه چې الله د هغې نه غافل دی. الله خو دوی رستو کوي هغه ورځې ته چې حال به دا وي چې سترګې به یې بټې راختلې وي، سرونه به یې پورته نیولې وي او منډې به وهي، بره به په یو مخه ګوري او زړونه به یې الوتلې وي. ای نبي صلی الله علیه وسلم ته دوی د هغه ورځې نه ویروه کله چې په هغوی عذاب راشي نو په هغه وخت کې به دا ظالمان ووایي چې ای زمونږ ربه مونږ له لږ شان مهلت نور راکه، مونږ به ستا دعوت قبول کو او د رسولانو پیروي به وکړو. خو هغوی ته به صفا جواب ورکړي شي چې آیا تاسو هغه خلک نه یې چې د دې نه مخکې به قسمونه خوړل او ویل به چې په مونږ باندې خو هیڅکله زوال راتلو والا نه دی، یعنی د دنیا نعمتونو تاسو نه آخرت هیر کړی وو. حالکه تاسو د هغه قومونو په کلو کې اوسېدلې وئ کوم چې په خپل ځان باندې ظلم کړی وو او تاسو لیدلې وو چې موږ د هغوی سره څه سلوک وکړو او د هغوی مثالونه موږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو هم پوه کړی وئ. هغوی خپل ټول تدبیرونه وکړل خو د هغوی د هر تدبیر جواب د الله سره وو. اگر چې د هغوی تدبیرونه داسې د غضب وو چې غرونه پې وخوځېږي نو ای نبي صلی الله علیه وسلم ته هرګز دا ګمان مه کوه چې الله به د خپلو رسولانو سره د شویو وعدو خلاف ورزي وکړي. الله زبردست غالب او بدله اخیستو والا دی. ویاروه دوی د هغه ورځې نه کله چې ځمکه او اسمان بدل کړي شي او بل څه به ترې جوړ کړي شي او ټول به د یو قهار الله مخې ته بې پردې حاضر شي. په دغه ورځ به ته مجرمان ووینې چې په زنجیرونو کې به یې لاسونه او خپې نښتلې وي او د تارکولو جامې به یې اغوستلې وي او د هور لمبې به یې په مخونو باندې راخورې وي. دا به ځکه وي چې الله به هر چا له د هغه د عمل بدله ورکوي. په حساب اغوښتو کې د الله هیڅ وخت نه لګي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو لپاره او دا رالیږل شوی دی د دې لپاره چې هغوی د دې په ذریعه خبردار کړي شي او هغوی ته معلومه شي چې په حقیقت کې الله به څوم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي، پوه شي، ځان پوه کړي، خپل عمل بدل کړي. خدا به څنګه کیږي دا به څوک کوي؟ دې دپاره به تاسو په خپله سوچ کوئ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.